beginning, start in the name of Allah, entirely merciful, especially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, students. I am Johar Mama for the English language channel. My dear viewers, in today's video, I'm gonna teach you verb. So without wasting your time, let's start. My dear viewers, pananane video ke bamung verb zdakau. Verb da, my dear viewers, the English jebe your dear mohim part of speech de. The verb na bagher the English jebe zdakawal da na mumkin di. No. د دې دپاره دا ضروري ده چې په ورب باندې ښه ځانونه پوه کړو. نو ورب څه شی دی؟ راځئ چې په ورب باندې د ښه پوهېدو دپاره ډیفینیشنز او مثالونه وګورو. ورب مای ډیر واز ورب چې کوم دی دا از ا ورډ. دا په حقیقت کې یو لفظ وي that shows an action. کوم چې یو ایکشن ښایي، یو عمل ښایي، یو فعل ښایي. لکه اوس په دې مثال کې رایټ دا اوس ورب دی. دا موږ له ایکشن ښایي، کار ښایي، لیکل. همدغسې بل اگزامپل ایټ هم یو ورب دی کوم چې یو موومنٹ ښایي، یو حرکت ښایي، خوراک کول، خوړل. همدغسې گو دا هم ورب دی کوم چې موومنٹ ښایي، تګ ښایي، تلل. نو د مثالونو نه به تاسو له واضحه شوي وي چې ورب څه کار کوي. مای ډیر ویورز، د ښه پوهېدلو لپاره راځئ چې اوس سینټینس وګورو. هی رایټس ا نوٹ. هی رایټس ا نوٹ په دې سینټینس کې زمونږ سره چې کوم ورب دی هغه دی رایټ. او دا مونږ له شو کوي، دا ښایي چې د رایټ کوم یو کار ښایي. رایټ ښایي لیکل. نو وایي چې هغه یو نوٹ لیکي. نو مای ډیر ویورز، د دې نه دا معلومه شوله چې ورب دا ایکشن شو کوي. سیکنډ ایگزامپل کې هی واچس کرکټ میچ. په دې سینټینس کې زموږ سره واچ ورب دی کوم چې دا ښایي چې هغه کرکټ لوبه ګوري. نو د دې نه هم دا معلومه شوه چې ورب چې دا یو کار شو کوي، یو ایکشن، یو عمل ښایي. په بل مثال کې زموږ سره دی وی گو ټو ہوم. په دې سینټینس کې گو دا هم یو ورب دی کوم چې موومنٹ شو کوي، حرکت شو کوي. وایي چې مونږ کور له ځو. او په نیکسټ ایگزامپل کې زموږ سره دی د کلین د روم. هغې کمره صفا کوي. نو په دې کې زموږ سره چې کوم ورب دی هغه کلین دی. مای ډیر ویورز، د ایگزامپلز او د سینټینس نه به تاسو لا معلومه شوي وي چې ورب دا ایکشن، فعل، کار شو کوي. د ورب په سینټینس کې پوزیشن په افرمیټیو جملو کې او په نیگیټیو کې دا په سبجیکټ پسې راځي. لکه مای ډیر ویورز، په دې جمله کې هی رایټس ا نوٹ. دا اوس زموږ سره یوه مکمله جمله ده او په دې کې زموږ سره دا هی سبجیکټ دی او په سبجیکټ پسې بیا زموږ سره ورب راغلی دی. همدغسې که د بل اگزامپل ته وګورو، په دې کې هم زموږ سره اولنې په سټارټ کې سبجیکټ دی او په سیکنډ پوزیشن کې بیا پسې واچ دی. دا هم ورب دی.
په دریم پوزیشن کې مای ډیر سټوډنټس بیا آبجیکټ راځي. او اوس راځو بل مثال لا وی ګو ټو سکول. په دې مثال کې په دې اگزامپلز کې زموږ سره وی دا سبجیکټ دی او بیا په سبجیکټ پسې زموږ سره راغلی دی ورب ګو. او هم دغسې په نیکسټ سینټینس کې زموږ سره چې کوم سبجیکټ دی هغه دی او بیا پسې راغلی دی ورب کلین. نو د دې نه دا معلومیږي چې د سبجیکټ نه پس په سینټینس کې ورب وي. نو مای ډیر سټوډنټس دا و ورب د ورب مثالونه او سینټینس. زه امید لرم چې تاسو به په ورب باندې پوه شوي وئ. که بیا هم څه تپوس وي څه کوېسچن وي نو په کمنټ باکس کې ولیکئ، زه به جواب در کوم او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ.